د افغانستان او اوکراین مسلو امریکا پر خپله وړتیا شکمنه کړې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. امریکا وایي د افغانستان او اوکراین پیښو پر خپلو نظامي پالیسیو او فعالیتونو بیا کتنې ته اړ کړي دي. امریکایي رسنیو د ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د تخلیې په ماموریت کې او دغه راز له دغه هیواد د وتلو په مسله کې له خورا سترو ستونزو سره مخ شوه. سرچینه کاږي چې په ټوله کې امریکا دا درک کړې چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا نظامي ماموریت له ګڼو ستونزو سره مل و چې پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. همداراز د اوکراین مسله هم د دې سبب شوي چې امریکایي حکومت پر خپلو نظامي او پوځي اقداماتو بیا کتنه وکړي. دوی تر ډیره هڅه کوي چې د مصنوعي هوښ او ډیجیټل ټیکنالوژي پیاوړې کړي څو وکړای شي ستونزې ژر تر ژره تشخیص کړي او پر وړاندې اغیزناک اقدام وکړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.